जी زه پکې کالجې جینې یم او مین کرکټر مې دی هیروین کرکټر دی جی جی او امید لرم چې دا ډرامه به زموږ د مینوال ډېره خوښه کړي او زموږ پروډوسر چې دی څه شو چوینچوا په دې دور کې خلک په کار پسې ړندېږي چې خدای ماته به څوک د کار ووایي او واحد ځینې مخلص یم چې په دې وخت کې د مړې خېټ زم یاره د سره کار کوم او داسې نه کوم خو امجد نوید زه په پټو سترګو ځکه راځم چې ماته پته لګي د تېرو 14-15 کالو نه موږ لګیا یو د هغه چې کوم سبجیکټ دی او امجد نوید د ډرامې د کامیابۍ ضمانت دی تا په دې ډرامه کې څه وکړه هر څه مې وکړل خو یخني یخني دې پکې ډېره زیاته وشوه ما یو خپل سوچ دوی لپاره دا دی چې زه د دې پروډکشن کې د هر ضلع نه د هر علاقې نه چې کوم زموږ آرټسټان دي ښه څنګه چې موږ دې ځل امجد یوسفزۍ د سوات نه د بړخیله نه جاګیر ساحل داسې د چارسادې نه زموږ نعیم مخلص صاحب دی د اسلام آباد پنډۍ نه کیرن ناز ده د پېښور نه بشرا ده برایي دي په معاشره کې ناصر دی سواره ده یاسری نو د هغې عکاسي امجد نوید صاحب ډېر په ښه طریقه باندې کوي تاسو پکې څه کرکټر دی په دې ډرامه کې زما د کې یو عالمه خور یم چې بار پکې وتې نه شم نو بس د دې په وجه باندې چې څوک هم خپل سبقونو ته نه پرېږدي माहिर अमलियात और तावीज़ात अल्लामा अबू अहमद मुतवक्कल दुनिया में हलचल मचाने वाली कुव्वतों के आमिल किसी के दिल में मोहब्बत पैदा करने वाला खास अमल सास बहू का झगड़ा हमेशा के लिए खत्म वहमी और शकी मिजाज शौहर हमेशा के लिए ताबे औलाद का नाफरमान होना कारोबारी बंदिश बैरून मुल्क सफर में रुकावट हर किस्म की बीमारी का खात्मा औलाद का न होना तलाक के मसले को फौरी हल जादू टोने के असर का मुकम्मल खात्मा که زما د شخصیت حدونه ګوري زما فن زما د فکر ترجمان دی السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته قدرمنو مراد علي کاټلنګ ما د پرواز ټي وی لخوا او نن موجود ما د یو ډرامې په سیټ باندې یو ټیلی فلم په سیټ باندې د ډرامه کې ډېر ښکلي آرټسټان دي تاسو کتلی شئ ټول موجود دي ټول خو موجود نه البته یو څو پکې کم دي او د دې ډرامې چې کوم مین غټه خبره ده د ډایرکټر چې کوم دی هغه زموږ د پښتو د ډرامې یو نوموړی نوم امجد نوید صاحب دی چې یقینا تاسو یې ښه ډېر زیات پیژنئ دی په کرېټر باندې بېشمېره سوپر هټ ډرامې پرتې دي کوشش به کوو چې ټولو سره لږې خبرې کوو امجد نوید صاحب سره خبرې کوو د آرټسټانو سره خبرې کوو ټول نه وړاندې د امجد نوید صاحب سره خبرې اترې کوم السلام علیکم امجد نوید صاحب جی وعلیکم السلام ګرانه څنګه چل خیر دی ټیک ټاک څه ویل غواړئ د دې ډرامې په هکله باندې دې نوم څه دی د دې کاسټینګ د دې حوالې سره څه ویل غواړئ ډرامه خو دا د زرغون ټي وي چینل ډرامه ده او دا پروډکشن زموږ د شاګرد زموږ د ملګري د اصغر چیمه پروډکشن دی او خوشحاله په دې یم چې په دې دور کې دا یو واحد پروډکشن دی چې دوی ماله لکه کلاو لاس راکړی دی چې تاسو څومره خرچه کیږي یا هیڅ باندې به تاسو پابند نه یې هر ته کولی شي نو دا ما دپاره یو غټه خبره ده نو زه به اوس یو ښه کار یو بهتر کار کولی شم او زما یو خپل سوچ دوی لپاره دا دی چې زه د دې پروډکشن کې د هر ضلع نه د هر علاقې نه چې کوم زموږ آرټسټان دي ښه څنګه چې موږ دې ځل امجد یوسفزۍ د سوات نه د بړخیله نه جاګیر ساحل داسې د چارسادې نه زموږ نعیم مخلص صاحب دی د اسلام آباد پنډۍ نه کیرن ناز ده د پېښور نه بشرا ده دا نور زموږ ملګري دي نو زه غواړم چې دې پروډکشن کې هر ځای نه آرټسټان شامل شي چې هر چاته خپل خپل حق میلو شي د دې ډرامې د پروجیکټ په حوالې سره څه د سبجیکټ په حوالې سره څه ول غواړئ سبجیکټ زموږ د سیمې زموږ د کلتور دی او زموږ په کلتور کې چې کوم زموږ مسایل دي زموږ پرابلم دي زموږ د زنانو کوم پرابلم دي زموږ د هلکانو نو هغه پرابلم موږ اخیستی دی او هغې باندې موږ یو بهترین کهاني جوړه کړې ده نو انشاءالله چې تیاره شي بیا به موږ مینوال چې دی به ګوري او موږ ته به دا وایي چې دا کهاني څنګه وه ټیک شو ډېره مهرباني دې وخت کې ما سره بشرا ولاړه ده یقینا چې تاسو ډېره ښه پېژنئ ډېر زیات کار یې کړی بشرا السلام علیکم وعلیکم السلام څه ویل غواړئ دې ډرامې په حوالې سره دا ډرامه مونږ وکته دې کې مطلب چې کوم زموږ امجد نوید صاحب دی هغه زموږ استاد هم دی او د دې نه علاوه چې هغې کومه ډرامه کوي نو هغه زما ډېره زیاته خوښه وي ولې چې هغې کې اکثر یو میسیج وي نو په دې وجه باندې دې ډرامه کې چې کوم زما کردار وی تاسو پکې څه کرکټر دی په دې ډرامه کې زما د کې یو عالمه خور یم چې بار پکې وتې نه شم نو بس د دې په وجه باندې چې څوک هم خپل سبقونو ته نه پرېږدي نو دې وخت کې زموږ سره بل یو هنرمند ولاړ دی امجد یوسفزۍ صاحب داوی سره خبرې ترې کوو السلام علیکم وعلیکم السلام یو جهان مننه
امجد صاحب د خپل علاقې باندې د سواد لپاره تک د هرکلی وایي. ډیره مهرباني، شکریا. څه ویل غواړئ د ډرامې په حوالې سره؟ نو ډرامې په حوالې سره خو به زه یو دوه خبرې وکړم چې چونکې د وینا ضرورت پکې ذکر شته چې امجد نوید صاحب هر سړی پیژني او د ستارو محتاج دی هم نه، او هغه چې کوم سبجیکټ دی ګریلو سبجیکټ دی د هغه ډرامه چې ده نو هغې کې د معاشرې عکاسي هم هغه په ښه توګه باندې کوي. نو د دې وجې نه عظیم چې د وینا ضرورت به پکې نه دا یو ښه سبجیکټ دی د معاشرې عکاسي ده پکې چې کوم براینې دي په معاشره کې ناصر دی، سواره ده، یاسری نو د هغې عکاسي امجد نوید صاحب ډېر په ښه طریقه باندې کوي. نو زم چې دا ډېر ښه سبجیکټ دی د دې وجې نه خو موږ د سواد نه هم دلته راغلو. قدرمنو نعیم مخلص صاحب سره په دوه درې خبرې تېرې کړو. مخلص صاحب څنګه حال دی؟ قربان ډېره زیاته مننه. څه ویل غواړئ؟ نو چونکې د ډرامې په سیټ باندې یو نو ډرامې خبرې به وکړو. ډراما جی نو دا یو ډراما ده د پښتو څنګه چې تاسو ته پته لګي د امجد نوید صاحب چې کوم سبجیکټ دی کوم پروجیکټ وي هغه یو زیاتره د کورونو قصې دي او موږ ډېر په شوق باندې کوو. حالانکه په دې دور کې خلک په کار پسې ړندېږي چې خدای ماته به څوک د کار ووایي او واحد ځنې مخلص مجلس په دې وخت کې د مړې خېټ زم یاره د سره کار کوم او داسې نه کومه. خو امجد نوید زه په پټو سترګو ځکه راځم چې ماته پته لګي د تېرو 14-15 کالو نه موږ لګیا یو د هغه چې کوم سبجیکټ دی او امجد نوید د ډرامې د کامیابۍ ضمانت دی او د هغې وجه دا ده چې هغه زموږ د نیچر او زموږ د کلچر سره نږدې بالکل د هغې په نبض باندې لاس ایښی او زیات خلک په پوسټر باندې د اکټر تصویر ګوري خو دوی ډرامه چې نوم پې ګوري چې امجد نوید صاحب دی نو هغې کې خامخا سوي او تکړه پروډوسر دی او داسې پروډوسر دی چې لکه څنګه چې امجد صاحب وي چې هغه په څه باندې ملاس نه نیولی چې بهی څه وکوي بس کار ښه وکوي او بهترین کاسټ دی پکې د سوات او زموږ د دې سیمې هنرمندان یو ځای دي کمباینډ نو بهترین پروجیکټ دی او کوشش کوو چې ښه وکړو انشاءالله. قدرمنو دې وخت کې زموږ سره د سوات د سیمې یو ډېر تکړه هنرمند میر افضل صاحب ولاړ دي سره خبرې دل کو. السلام علیکم. ډېره مننه. وعلیکم السلام. څنګه ښه یې تاسو ټول؟ څه ویل غواړئ دې ډرامې په حوالې سره؟ څه ویل غواړئ امجد نوید صاحب په حوالې سره د کاسټینګ په حوالې سره؟ د امجد نوید صاحب خو چې څومره هم ډرامې دي که نو ټولې بس زبردست او بس دا ډرامه خو چې موږ کومه په شوټینګ کې وکتله نو دا خو ډېر حیوان و ډېر ځان پې امجد نوید صاحب کړولی دی بلکل او ډېره ښه ډرامه به وي. کرن ناز دې ډرامې په حوالې سره څه ویل غواړئ؟ دې کې ستا څه کرکټر دی؟ دې کې زما څه کرکټر دی؟ تا ته امجد نوید صاحب ونه زما پکې څه کرکټر دی؟ ته په خپله خوله ووایه ستا پکې څه کرکټر دی؟ جی زه پکې کالجې چې نه یم او مین کرکټر مې دی هیروین کرکټر دی. جی جی او امید لرم چې دا ډرامه به زموږ د مینهوال ډېره خوښه کړي او زموږ پروډوسر چې دی څه شو چوینچوا پته نه لګي. دا راته ووایه ته ډېر وخت د ډرامو نه غیب وې څه وجه وه؟ چېرته وې ته؟ زه خپل کور کې وم. کور کې څه کول؟ دغه یو اکټره خو کور نه کښېني. نه زه په کور ناسته وم. دا څه وجه وه؟ بس ستاسې زړه مې نه غوښتل چې نور زه کار وکړم ډرامو کې. دونه موده بعد رالی د امجد نوید صاحب پروجیکټ ته څه ویل غواړي؟ څه وجه وه چې د هغې نه رالی؟ سر جي خو موږ ته ډېرو ډرامو دپاره کال کړی و خو هغه اکثر به موږ ورته ویې چې دلته کیو دلته کیو که نه را به نه لوړم باله به دې کوله جي صفا خبره ښه ده بهانه به م کوله خو دا ځل ځکه سرجي رالو موږ یاره سبا ورسره سترګې لګي بیا به رانه خفه یي چې یاره کرن دومره بېکاره جینۍ ده او دې ته چې زه کله م ووایم نو دا ډرامې له نه راځي. قدرمنو جمال افریدي صاحب زموږ سره ولاړ دی چې موږ د جمال ماما د ډېرې مینې نه وایو. ماما د دې ډرامې په حوالې سره د خپل کرکټر په حوالې سره د ډایرکټر په حوالې سره څه ویل غواړي؟ یاره جي امجد صاحب سره خو موږ ډېر کار وکړو او تقریبا چې د هغوی هره یو ډرامه ده که نه هغه کې یو میسیج وي ولې چې معاشرې ته چې یو ښه میسیج ورشي نو هغه ډرامه خود په خود ښیي. بیا ډرامه کېږي هله چې یو ښه ډایرکټر وي ښه کیمرا ورک وي او چې کاسټینګ هم ښیي نو د دوی سوچ هم دغه وي چې یاره هر یو کرکټر دپاره یو چې یو داسې انسان خوښوي چې هغه سره هغه کرکټر خوند کوي. باقي په دې ډرامه باندې لوکیشن ورک هم ډېر مزېدار و دغه شانتې د دې سکرپټ چې کوم دی زبردست او دا نه مجبور کم کنه چې لکه اوسه پورې ما چا سره دا 3 شپې یا 2 شپې یا 4 شپې نه دي کړی کار خو دوی له زما د خولې نه دام نه دي وتی چې یخني شته و که نه څه پوه شو خو ماشاءالله
ښکلی سبجیکټ دی او د ډه د پور د زه پکې د خیره سره ترم یم او پلار یم او زما هم ډېر ښکلی کرکټر دی زه ډېر مطمئن خپل کرکټر نه جهانګیر سایله ډېر زیات یخنیم ده زه په خپل ټول رپېږم او د ډرامې په حوالې سره څه ویل غواړئ ډیره مننه ډیره مهرباني د ډرامې په حواله باندې به زه دومره ووایم چې په دې علاقه کې چې زه ګورم نو ډیره زیاته یخني ده ډیره زیاته یخني خو بیا زمونږ ستر ډایرکټر صاحب امجد نوید صاحب چې هغه ووایي چې بهی دې سیز له راشه نو بیا انکار کولی ورته شونه بیا زمونږ دا کوشش چې راشي یاره د ویلن کرکټر دی زما د ویلن کرکټر ولیکه هر سړی دا وایي چې یاره زه هیرو جوړ شو ته ویلن کرکټر کې اصل کې زمونږ په دې معاشره کې چې ګوري هیرو ګان ډیر زیات دي او د ویلن کمې دی د زرغون ټي وي په حواله باندې بس زه صرف دومره ویم چې په هغې چې کومه اوس مخکې یو ډرامه ریلیز شوه چې د هغې نوم څه داغ د جدایۍ داغ د جدایۍ نو که کومو ملګرو نه یې کتلي نو هغه ټولو ملګرو ته دغه خواست دی چې د دغې چینل وزټ وکړئ دغه ډرامه خامخا وګورئ د دغې ډرامې کیمرامین چې کوم ام کې خان او د دې کیمرامین چې کوم دی هغه ام کې خان دی او د ټول ټیم زه ډېره زیاته شکریه ادا کوم څومره هم ملګري دي ښاد اوسئ آباد اوسئ د امجد نوید صاحب پاک له اوسو خبر وکم چې امجد نوید صاحب ښه یو ښه ډایرکټر دی ښه سوچ والا دی او بل محنتي دی لکه خپل سوچ او دغه زه لکه خپل دې فیډ نه زه لږ شاته شوی یم خو زه د امجد نوید صاحب په دغه واپس رالم او لکه زمونږ مشر دی مونږ ډېر قدر کوو او بل زمونږ ډېر خیال ساتي قدرمنو تاسو قدرمنو تاسو به کتلی چې د ډرامې کې یو داسې کرکټر چې هغه د کیمرې شاته یی ته کیمرامین ویل شي هغه کیمرامین چې مونږه زموږ ډېر ښه یو دوست دی ام کې خان په باندې مشهور دی میکایل نوم یې ام کې خان باندې مشهور دی تاسو په ډېرو ډرامو باندې د دوی ټایټل لیدلي کیمرامین ام کې خان نن د هغوی سره ولاړ یو هغه خو د کیمرې ډېر زیات پټ شوی ده او بیا هم مخې ته السلام علیکم وعلیکم السلام په خیر جوړ تکړه ته کیمرې مخې ته ولې نه راځې یاره زه کیمرې مخې ته ځکه راځم چې د کیمرې شاته یم صحیح ده او زه همیشه اکثر چې زه مطلب ریکارډینګ زه خلکو ته مې ارمانم ما موبایل د کیمره راولئ بس داسې یو شوق خبره د ډرامې په حوالې سره څه ویل غواړئ یاره ډرامه خو ماشاءالله ښکلې ډرامه وشوه او ښه په مینه باندې امجد نوید صاحب ورسره ډېره خواري وکړه او همیشه د هرې ډرامې سره محنت دا وي چې زما یو ښه ټیلی ډرامه جوړه شي مطلب چې کتونکي ته فایده واخلي څه میسیج به کې وي نو امجد نوید صاحب ښه ډایرکټر هم دی او یو ډېر ښه ډرامې ورکړي دي امجد نوید صاحب دا ملګری د تعارف مو راسره ونه کړ تا ته خو ما ویل چې لکه د اصغر په پروډکشن کې زه غواړم چې زه لکه د ټولې سیمې خلک والم هغې دپاره ما یو سنټر ساتلی دی د هغې نوم دی کرنل شیرخان انټرچینج دلته یو ډېر ښکلی ساده او پخوانی کلی دی جلارونو دا هغه جلارونو کې د ما یو ډېر ښکلی د اتو نهو کالو ملګری دی شاهزیب نامه ده او شاهزیب چې دا څومره ارینجمنټ په دې ډرامه کې تاسو وکاته دا ټول دی غریب کړي دي او دی همیشه لکه کله چې ما د یوټیوب دپاره د سوشل میډیا دپاره لومبۍ ډرامه کوله تورسرې نو هغه ډرامه ما ته په وساطت کړې وه نو د یوټیوب چې دا کوم کار روان دی نو هغې کې ټول نه لویه حصه ده ده باقي یو دوه خبرې به دې وکړي څه ویل غواړئ جی بس مونږ به څه ووایو د امجد نوید صاحب دی چې څه ووایي بس دی نه بعد خو د ویلو ضرورت نشته دی باقي زمونږ کلی علاقه ماشاءالله ډېر هغه پخواني حالات دي پکې او هغه زوړ نقشه ده ټوله باقي د ډرامو د شوبز باره کې چې د امجد نوید صاحب نوم وي پکې نو څونه پیرې چې کوم دی نو مونږ دی ته بالکل هیلپ نه چې شپه ورځ زمونږ دی دپاره ده او ماشاءالله د دې ډرامې چې څونه دي نو هغه مطلب مونږ داسې یو طریقې سره دي چې کور کې زنانې هم کتې شي واړې هم کتې شي نو په دې وجه مونږ دی ته په مینه کې یو چې دی راځي نو مونږ ورسره هم انجوای وکړو امجد نوید صاحب دې ډرامې نوم ایښودی شوی کله نه اکثر زما لکه خپل یو سټایل دی دا چې یو خپل سټایل یې که نه زه همیشه ډرامې نوم چې د ډرامې په دوران کې ږدم ډرامه روانې نو اچانک یو نوم زما ذهن له راشي چې هغه درون ولګي انشاءالله ورځ دوه کې به نوم راځي قدرمنو تاسو د یو ډېر ښکلي مزیدار او د یو ډېر زبردست چایلډ سټار سره میلاو د دې چایلډ سټار نوم دی ګوګل چې کوم دی دا زموږ د نوموړي اداکار زموږ د ډېر تکړه هنرمند نعیم مخلص صاحب زوی دی دوی سره دوه خبرې کوو السلام علیکم وعلیکم السلام ګوګل څنګه یې ښه یم ته څنګه تا په دې ډرامه کې څه وکړه هر څه مې وکړل خو یخني یخني دې پکې ډېره زیاته وشوه او قدرمنو د دې ډرامې ریکارډینګ ډېر په تیزۍ سره روان دی ډېر په زور و شور سره روان دی د نوم یې لا فاینل شوی نه دی خو بهرحال نوم به هم فاینل شي
ډایرکټر امجد نوید صاحب دی یقینا چې تاسو ډیر خفیجن دي ټول ډرامې فیملی ډرامې د فیملی سره بنده کتلی شي او دا ډرامه چې کوم دا په زرغون ټي وي باندې ریلیز کیږي ډیر زربه انیر شي د دې با ریکارډینګ مکمل شي ایډیټینګ چې وشي نو ان شاء الله ډیر زربه انیر کیږي او اوس په درنځي اجازه غواړم هر شرط چې خوشاله اوسئ آباد اوسئ الله پامان.